ګلالۍ لا تر اوسه په ټال زنګي. موږ دا معلومه کړو چې ګلالۍ کله د دغه ځای نه تېرېږي کوم ته چې موږ پوینټ A ویلی وو، نو په دغه وخت کې په پړي کې ټیټوالی څومره وي کله چې د ګلالۍ ولاسټي یا رفتار وي برابري. موږ اخیستی 2 میټره په یو سیکنډ کې. اوس راځئ د دې دوران د دې خوځښت په دوران کې چې ګلالۍ د ټولو نه اوچت ځای ته ورسي، یعنی ګلالۍ د دې منظومانه ځای نه تېره شي اوچت ځای ته ورسي کوم چې د منظومانه ځای سره تیټا ګوټ جوړوي او واپس راځي، نو ګلالۍ د دې دوه نقطو په منځ کې راځي B او C، یعنی د C پوینټ نه په بره نشي تللی، دا هغه مقام دی کوم ځای کې چې ما ښودلی ده، او د B نه په بره نشي تللی او د A نه تیریږي را تیریږي، نو دغه د ټال ځانګل دی. دې ته سمپل پینډولم هم وایي انګریزۍ کې. کله چې په دغه اوچت ځای باندې مثال په توګه په پوینټ C باندې په دغه وخت کې په پړي کې ټیټوالی څومره دی. موږ ځکه دې ځانګړي ځایونو ته ګورو A اسانو، په A کې څه خوبي وه، پوینټ A ته چې موږ کتل په هغې کې خوبي دا وه چې په پړي کې ټیټوالی چې کوم دی نه هغه بیخي په بره او د ځمکې زور په ګلالۍ باندې بیخي په ښکته و MG. نو دواړه زورونه د یو بل په چپ او نو ډېر اسان را جمع کول، د یو بل نه مو لرې کړو. دوه زورونه چې یو بل په چپ وي نو بس موږ د یو بل نه د هغې شمېرې د یو بل نه لرې کړو، دا ټول زور شو په دغه اړخ کې. او بیا موږ ویل چې دا به د ماس ځل اکسلریشن برابري، او اکسلریشن هم په دې پوینټ A باندې دلته اسان و ځکه ټوټل زور چې کوم و نو هغه د ټینشن او د ګریویټي فرق و او بیخي د ګیڼۍ منځ پله و، نو چې کوم اکسلریشن پیدا کېدو نو هغه ټوټلي سنټریپیټل اکسلریشن و، یعنی د دایرې د ګیڼۍ د منځ پلو اکسلریشن. او کله چې د ګیڼۍ د منځ پلو کوم اکسلریشن نو هغه موږ ته معلومي چې هغه د څه برابري، هغه د ولاسټۍ طاقت وه په د دایرې په کچه باندې ویشلې کوم ته چې موږ R ویلی وو د پړي د اوږدوالی. نو دې A کې دا خوبي وه، دا اسانتیا وه. کومه اسانتیا وه؟ یو خو زورونه ټول په یو اړخ کې وو، د یو بل په چپه یا په یو اړخ کې، خو په دغه یو لاین کې وو، په بره یا په ښکته، او په ترس باندې یو زور هم پکې نه و. دویمه ده چې د زورونو نتیجه چې کوم وه نو هغه د دایرې منځ پلو وه، یعنې ټینشن ډېر دی MG کم دی، نو د زورونو نتیجه دا وه چې T ماینس MG دغه د زور نتیجه شوه، ټول ټال زور شو په دغه اړخ کې. نو دا به خامخا د ماس د اکسلریشن برابري، دغه د نیوټن قانون دا وایي چې ته کله زورونه ټول راجمع کړې په یو اړخ کې، نه به د ماس د اکسلریشن برابري. نو دا پوینټ A په دې باندې اسان او موږ ته پته وه چې ټول ټال زور د ګیڼۍ منځ پلو دی، نو د اکسلریشن به خامخا د ولاسټۍ طاقت به په R ویشلې برابري. دا د اکسلریشن هله د دې برابري کله چې ټول اکسلریشن د ګیڼۍ منځ پلو وي، نو بیا دا حساب کتاب صحیح. نو دا پوینټ A په دې اسان و. اوس به زه تاسو ته دا ووایم چې دا پوینټ C زه څه له خوښومه، کوم چې ټول نه اوچت مقام دی. نو په هغې کې یو بل صفت دی، په هغې کې دا صفت دا دی چې په دغه ځای باندې موږ ته پته ده چې ګلالۍ د یو لحظې دپاره په ځای ودرېږي، ځکه چې هغه راواپس کېږي. د مثال په توګه ته په یو نیغ سړک باندې منډه وهې اورې او ښي لاس ته روانې او په 2 میټره یو سیکنډ کې د رفتار سره روانې او ته لاړې او په یو ځای کې ودرېدې، راواپس شوې او واپسي ولاسټي چې کوم دی نو په چپه ده 1 میټر په یو سیکنډ کې. نو که دغه ښي لاس ته ولاسټۍ ته موږ پازیټیو ووایو، نو دا چې واپسي ولاسټي ده دا خو په چپه ده، دغې ته به نیګیټیو ووایو. اوس ستا ولاسټي چې د دوو نه منفي یو کېږي، یعنې چې د دوو نه ځي نو دا به د دوو نه یو شي، د یو نه به 0 شي، د 0 نه به منفي یو شي که نه، نو خامخا به پکې دا ولاسټي راځي. کلم چې یو څیز په یوه مخه رواني او دی راواپس کېږي، دی به خامخا د یو لحظې لپاره به د ولاسټي 0 کېږي. دا نشي کېدی چې ته د 2 میټره یو سیکنډ کې د دې ولاسټۍ نه ډایرکټ لاړ شي منفي 1 میټر په یو سیکنډ کې. دا هله کېدی شي چې ستا ولاسټي د 2 نه 1
د یو نه صفر او د صفر نه منفي یو شي. دا خو لکه شان خبره په دې باندې وه چې دا ویلاسټي ولې صفري ګلالی چې دغه سی پوینټ ته ورسي نو دا را واپس کیږي. نو که د دې ویلاسټي په دغه مخه وه د دې ویلاسټي په دغه اړخ کې وه نو ورپسې لازم کې به د دې ویلاسټي په دې اړخ کې نو که دغې ته موږ 10 میټره په یو سیکنډ کې ووایو او واپسي ویلاسټي د دې منفي 10 په ځکه چې د یو بل په چپه دي یا که دې ته جمع ووایو نو بیا به دغې ته منفي ووایو. ستاسو خو هر کم یو ته جمع وایي کم یو ته منفي وایي خو دا نشي کېدی چې دا د منفي 10 نه جمع 10 ته ورسي او صفر پکې را نشي منځ کې. دا د هرې ویلاسټۍ نه تېرېږي ځکه دې باندې به تاسو ځان سره لږ سوچ وکړئ چې دا ولې. بهرحال په دې مقام باندې د هغې ځکه چې په دې ځای باندې هغه را واپس کېږي نو د هغې ویلاسټي د یو لحظې لپاره صفر ده. نو د دې سره لږ اسانتیا پیدا شي هغه دا چې ویلاسټي صفر ده نو د دایرې منځ پلو چې کوم اکسلریشن وي کوم ته چې موږ سنټریپیټل اکسلریشن وي هغه د ویلاسټۍ د طاقت 2 او د ویلاسټۍ په کچه باندې ویشلی کوم چې د پوړي اوږدوالی دی نو چې ویلاسټي صفر شو نو دغه اکسلریشن صفر شو. د دې مطلب دا شو چې دا اړخ به راواخلو دې ته به د پوړي دا اړخ کوم چې بیخي د دایرې منځ پړی د بیخي د دایرې منځ پړی په دې اړخ کې چې موږ ټول زورونه راجمع کړو نو پکار د نتیجې صفر وي ځکه چې نیوټن وایي چې په یو اړخ کې ته ټول زورونه راجمع کړې نو هغه به د ماس سره اکسلریشن په هغه اړخ کې برابر وي. نو په دې اړخ کې موږ دا معلومات وکړو چې اکسلریشن صفر دی نو د زورونو جمع به خامخا صفر وي. په دې خبره باندې لږ غور وکړئ. د دې وجې ما دا پوینټ خوښ کړو چې په دې کې اسانتیا ده او موږ د پوړي کې ټیټوالی په اسانه معلومولی شو. نو راځئ چې ګلالۍ باندې ټول زورونه په دغه پوینټ باندې راجمع کړو. نو د پوړي ټیټوالی په بره د ګېڼې منځ پلو راکاږي کوم چې د ونې خاښ ته دا پړی کوم ځای کې تړل شوی دغه ته ګریویټي په ښکته باندې راکاږي ام جي دا ټول زورونه دي. اوس کله چې تاسو سره داسې قسمه حالات پیدا شي تاسو سره دوه زورونه وي نه د یو بل په اړخ کې دواړه او نه د یو بل په چپ وي نو بیا داسې موږ کوو چې یو زور چې کوم یو ستاسو خوښي هغه موږ دوه ټوټې کړو او د هغې سره داسې وشي چې زورونه خو یا په یو اړخ کې شي او یا یو بل ته بالکل نیغ په نیغه شي. نو که دې ځای کې تاسو خیالي نو دا د دایرې منځ پلو یعنی د دې پوړي سره په دې اړخ کې هیڅ اکسلریشن نشته نو یو به دا ډېر ښه اړخ یو به دا راوالو او یو به دلته نیغ په نیغه یو بل اړخ راوالو یعنی دا چې نیغ په نیغه یعنی په یو بل باندې پرپینډ دوه اړخونه پکار دي دا اړخ. او دا د ګریویټي زور دا د ټینشن دا زور یا د ټیټوالي دا زور خو مخکې نه په دغه د پوړي په اړخ کې دی او دغه مونږ یو اړخ خپل خوښ کړو نو دا د ګریویټي زور به ورته دوه ټوټې کړو. د ګریویټي دلته که دا ګوټ جوړ کړی تیټه نو دا ګریویټي هم دلته د دې پوړي د اړخ سره جوړوي ګوټ تیټه. نو بیا به د دې ګریویټي مونږ دوه حصې جوړې کړو یو به دی چې بیخي به دغه که دې ته مونږ ایکس ووایو دې اړخ ته پوړي اړخ ته دې ته او دغې ته وایو ووایو نو د ګریویټي په وای اړخ کې یو حصه ده چې کوم ته ام جي ساین تیټا وایي مخامخ ده. د ګریویټي بله حصه بالکل د پوړي سره ده او هغه ده ام جي کوساین تیټا. ولې ځکه چې بالکل د ګوټ سره نږدې چې کومه د ویکټر حصه وي نو هغه کوساین وي ګوټ ته چې مخامخ کومه حصه وي نو هغه ساین وي. اوس به دا د ګریویټي زور د منځه لرې کړو ځکه چې دا موږ دوه ټوټې کړو نو به دغه دوه ټوټې پوره دي یعنی موږ به د دې حصو ته ګورو. دا ده چې د ګریویټي دا کم ام جي ساین تیټا کومه حصه ده دا به زه د دې ځای نه راونیسمه او دغلته به یې جوړه کړمه چې پته یې لګي چې دا زور په ګلالۍ لګېدلی دی په ایکس ډایرکټ په وای ډایرکشن کې نو دغه زموږ ام جي ساین تیټا. اوس موږ سره درې زورونه شو. درې ولې شو؟ زورونه خو دوه وو ټینشن او د ګریویټي زور په ښکته راغلو خو د ګریویټي زور موږ دوه ټوټې کړو نو اوس موږ سره دا درې زورونه ښکاري
او دریم واړه زورونه داسې دي چې دوه پکې بیخي د یو بل په چپر یو بل دریم ورته بیخي نیغ په نیغه دی یعنې مونږ وایو دوه زورونه په ایکس ډایرکشن کې دي او یو زور په وای ډایرکشن کې دی خبره اسانه شو نو د ټیټوالي او د ام جی کوساین تیټا راځي چې د ایکس ډایرکشن را واخلو نو ټي په ایکس ډایرکشن کې دی یعنی په پوری د ګڼې منځ په لو دی او د ام جی کوساین تیټا د غي په چپه دی نو چې دوه زورونه موږ را جمع کوو نو مطلب دا چې یو بل نه به لري کو دوه وکټر دی یو بل په چپه نه هغه موږ د یو بل نه منفي کو نو دا خبره ده چې نیوټن وایي چې یو اړخ خوښ کا او موږ د پوری د اړخ خوښ کو ټول زورونه را جمع کا ټنشن په یو طرف دی ام جی کوساین په بل تیټا په بل طرف دی که ټنشن ته ما پازیټیو ویل نو ام جی کوساین تیټا خامخا نیگیټیو دی په دغه حساب باندې دا ضروری نه ده ټنشن ته نیگیټیو وایا نو بیا ام جی ته کوساین تیټا ته پازیټیو وایا هیڅ خبره نه ده ستاسو خواهه ده سمه ده نو ما ټنشن ته پازیټیو ویلې او ام جی کوساین تیټا ته مې نیگیټیو ویلې دا برابر شو د ماس ځله اکسلریشن خو په کوم اړخ کې دغه د پوړي په اړخ کې په ایکس اړخ کې څنګه چې موږ وویلې چې د پوړي په اړخ کې خو چې کوم اکسلریشن نو هغه به خامخا سنټریپیټل اکسلریشن یا د دایرې منځ په لو اکسلریشن وي او د دایرې منځ په لو اکسلریشن د ویلاسټي طاقت 2 په ار ویشلې برابرۍ ویلاسټي 0 د په دغه وخت باندې په دغه یو لحظه باندې نو په دغه یو لحظه باندې د دایرې منځ په لو یا د پوړي سره چې کوم اکسلریشن دی هغه صفر دی نو دا اړخ موږ سره ماس سره صفر شو نو په پوړي کې ټنشن خامخا برابر شو د ام جی کوساین تیټا اوس کو دغه ګوټ کولالۍ دومره تیز ځانګي چې کله دغه اوچت ځای ته ورسي نو دا د 15 درجې ګوټ جوړوي د خپل اوریجنل ځای سره یعنی د کم ځای نه چې ټال نیغ په نیغه څوک پې نه ځانګي نو دلته ولاړي نو په دغه پوړي کې به ټنشني ګلالۍ به واخلو 10 کیلو د ګریویټي اکسلریشن 9.8 خو موږ به لږ نور ورپسې خواږه شو 10 به واخلو 9.8 آلموست لسو برابر شو دا حساب کتاب راته آسان شي د شپېتو کوساین به واخلو درجو نو دا موږ سره شو 300 پلس کې در ورکو او دغه د کوساین شپېته د نیم برابري نو دا شو 150 نیوټنه اوس به تاسو وایئ چې ها دا خو دغه دوه زورونه د پوړي په اړخ کې اوس یو اړخ خو پاتې دی که نه وای ته کوم ته چې مونږ وای ویلی دی نو په وای اړخ کې مونږ سره یو زور پاتې دی هغه ته مونږ ویلی دی ام جی ساین تیټا نو په وای اړخ کې مونږ ټول زورونه راجمع کړو چې کوم یو زور دی ام جی ساین تیټا دا به برابري د ماس ځله اکسلریشن په دغه وای اړخ کې دا د نیوټن قانون دی چې تا کله په یو اړخ کې ټول زورونه راجمع کړو نو دا به برابري د ماس ځله اکسلریشن په هغه اړخ نو په وای اړخ کې اکسلریشن صفر نه دی او هغه څه برابر دی د جی ساین تیټا ځکه چې ماس د ماس سره کینسل شي د ګلالۍ ماس ته منځه ووت نو ګلالۍ تاسو به وایئ چې ګلالۍ د یو لحظې دپاره د هغې ویلاسټي 0 ده په دغه ځای باندې نو اکسلریشن پکې څنګه شته نو دې ته دا ډېر ښه سوال دی د ګلالۍ چې کوم سنټریپیټل یا د ګیڼۍ منځ پلوي اکسلریشن دی هغه صفر دی ځکه چې هغه اکسلریشن د ګیڼۍ منځ پلوي چې کوم اکسلریشن وي نو هغه په ویلاسټۍ پورې اړه لري هغه د ویلاسټۍ طاقت 2 او په ار ویشلې برابري ده نو هغه سنټریپیټل اکسلریشن او یا د ګیڼۍ منځ پلوي اکسلریشن صفر دی ځکه چې ویلاسټي صفر ده ټول اکسلریشن صفر دی وای اړخ کې اکسلریشن شته نو دا څنګه ځکه چې د ویلاسټي د ګلالۍ صفر ده په دغه لحظه باندې خو په ورپسې لحظه باندې صفر نه ده او تاسو ته پکار ده چې یادي اکسلریشن په ویلاسټۍ کې بدلون دی نو ویلاسټي صفر ده خو په ویلاسټۍ کې د بدلون ریټ چې کوم دی کوم چې ریټ اف چینج اف ویلاسټي وي هغه صفر نه دی